د اسلامي امارت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي خلیل الرحمن حقانی د قاتل مکمل معلومات راغلل. د حقانی شهید د قاتل او خبیث انسان مکمل معلومات راورسېدل. دا رذیل انسان څوک دی، د کومې ادارې غړی دی او له کومه ځایه راغی. ټول جزئیات هم دلته وګورئ او زموږ افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د اسلامي امارت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر مولوي خلیل الرحمن حقانی له شهادت خو به تاسې ټول درانه ملګري خبر یاست او په دې دروند غم به ټول شریک شوي یاست، خو زه په دې ویډیو کې د شهید حقانی د رذیل او خبیث قاتل په اړه معلومات درکوم. دغه انځورونه چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له امنیتي ګمرو اخیستل شوي وو، یاد کس شکمن بلل شوی چې وروسته د اسلامي امارت د استخباراتو پلټنې پیل شوې او د پلټنو دا جزئیات اوس له رسنیو سره شریک شوي دي. دا ناځوانه انسان ګل احمد نومیږي. له 14 میاشتو راهیسې د طالبانو په پلچرخي زندان کې بندي وو او 6 میاشتې وړاندې د ناڅرګندو دلایلو له مخې له زندان خلاص شوی دی، چې له دې مودې راوروسته د اسلامي امارت استخبارات ورپسې وو، خو یې ورک او نادره کړو. بالاخره د خپلې ګیرې په اوږدولو او د مخ په بدلولو سره یې د طالبانو سرتېري تېر ایستل او د پاکستان په اشاره یې خلیفه صاحب مولوي خلیل الرحمن حقانی باندې ځان ورګبرید وکړ، چې په پایله کې به خلیفه صاحب په شهادت ورسېده. اوس که تاسو سره پوښتنه دا وي چې دی دا بم څنګه د وزارت له امنیتي دروازو تېر کړ، ډېر رذیل د لاس په بنداژ کې چاودېدونکي مواد ایسار کړي وو چې امنیتي سرتېرو ونه لیده. له ملتیا او لیدو مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی لامل شه.